پردیو زنانو محاسنو ته قتل د ډول زینو ته قتل هغه په اخبار کې وي او هغه په موبایل کې وي او هغه په فیسبوک کې وي او هغه په یوټیوب کې وي او هغه داسې بهر ته ګرځي را ګرځي هغه د چپس په کاغذ باندې دی او هغه د صابون په کاغذ باندې دی دا زنانو ته قتل د حرام دی لیکن دومره د ګناه عام شوی ده چې عتمندو پردیو زنانو ته قتل خلک گویا چې سره ګناه ګڼي نه موبایل کې کار اغلله په خبرونو کې کار اغلله تورسری او درنګي به حجاب او دغه شاندي ځان ډول سنگار خاره کړ عزتمندو دغه د څو ګناه نه وي آنکه په ډرامو کې راغله و دا خو نصیحت دی مونږ د ډرامو نه نصیحت اخلو مونږ تاریخ ګورو ارتغل ډرامې شولې چې دا بنا د په ډیرو مشکلاتو باندې په ډیرو نقصاناتو باندې غټ مشکل پکې د عزتمندو چې په دې کې شرک ته دعوت شوی دی غټ مشکل پکې دا دی په دې کې شرک ته دعوت شوی دی عزتمندو ابن عربي الزنديق چې هغه دا ویلی انا الحق الله په ما کې داخل شوی دی العیاذ بالله دا د صوفیانو مشر دا کتاب هم لیکل الفصص والحکم د گمراهی نه ډک هغه دا ویلی ز الله يم بیا باغ وخت کې دا په دار کړي شلو په شیرونو کې وی کنه وای ز منصور شوم په دار شوم لکه د منصور الکه منصور گمراه سړی د تیر شوی دی بيدینه تیر شوی دی د ملاحده او د ملحدینو مشر تیر شوی دی عزتمندو شیخ اکبر په نوم باندې په کتابونو کې یادېږي زمونږ د یارانو په کتابونو کې د شیخ اکبر په نوم یادېږي دا شیخ اکبر دی دا شیخ اکبر دی فی الضلاله په گمراهی کې شیخ اکبر دی غټ شیخ دی په گمراهی کې نو د شیخ اکبر نه به مدد غوښتل شوی دی عزتمندو مسلمان زمونږ په ذهنونو زمونږ د ماشومانو په ذهنونو کې دا زهر اچي ډرامو په واسطه باندې چې د غیر الله نه مدد غوښتلی شي او دغه شان عزتمندو دا بنا د په فحشا باندې په بهایي باندې پردیس زنانه کې ګرځي را ګرځي دای بل ګناه شو درېمه ګناه کې عزتمندو ټنګ ټکور دی بګي دای درې ګناهونه شول څلورمه ګناه تضييع الوقت ته ضياع الوقت ته وخت ضایع کېدل برباد دي وای تاریخ کسو تاریخ د پر عالمی کتاب وګوره کنه قران کریم دس چکرې بدر کی چې کله به د انسانانو ابتدا ته بوسي آدم علی السلام او کله به انتها ته بوسي جهنم یا جنت کې او کله به لوط علی السلام په قوم کې چکر در کی او کله د نوح علی السلام په قوم کې به چکر در کی قران کریم دس تاریخ دی چې هم تاریخ ته عبرت دی هم به نصیحت دی او دا نه علاوه عزتمن ډرامې فلمونه د عزتمن تاریخ په وی اغه دروغجن تاریخ او عبرت او نصیحت پکې نشتا دا ډم توبونه د پر دې حیات غل کېدل د پر دې خور لور حیا اخستل دغه عزت اخستل دا چلونه چاو خدل زموږ ځوانانو ته دا ډرامو خدل